رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. مسلمانانو ورونو نن به انشاءالله د رمضان د روژې په باره کې ځینې داسې ضروري احکام بیان کو چې هر مسلمان ته پکار ده چې په دې باندې پوه اوسي. دا داسې مسایل دي چې یو مسلمان ته هم دا پکار نه ده چې په دغه مسایلو باندې نه پوهیږي، بلکې ضروري خبرې دي چې په دې مسایلو باندې پوه شي. ورونو، اول د هر څه نه مخکې کله نه کله داسې کېږي چې رمضان راشي نو نیم خلک زموږ او ستاسې په ځایونو کې روژه شي، نیم بوزه شي، وایي نن د شک ورځ ده. نبی علیه الصلاة والسلام وی لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم یوم او یومین. نبی علیه الصلاة والسلام وی چې یو کس د رمضان نه مخکې یوه او یا دوه ورځې مخکې روژې نه نیسي. ورونو، هیڅ شی سړی باید په شک باندې اعتبار ونه کړي تر څو پورې چې ښه یقیني اعلان نه شوی چې روژه داخله شوه. سړی به د هغې نه مخکې په دې شکونو باندې چېرې که دا ورځ د روژې او که دا ورځ د رمضان وي، بلکې نبي علیه الصلاة والسلام د دې ورځې نه نهي کړې ده تر څو پورې چې اعلان نه شوی چې سبا ورځ روژه ده او روژه ونیسئ، نو تر هغې پورې به سړی روژه نه نیسي. الا ان يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. نبی علیه الصلاة والسلام وایي مګر که چېرته یو سړی په دغه ورځ باندې عادت ده او چې روژه نیوله، نو هغه دې روژه ونیسي. مثال یو سړی دی د زیارت او دغه رنګې د ګل ورځ یا دوشنبې ورځ دغه دوه ورځې مستحبې روژې دي. یو سړی دا روژې نیسي او دغه ورځ د دې ورځ سره تصادف راغی چې دا د رمضان نه یو ورځ یا دوه ورځې مخکې راغله، نو په دې کې څه خبره نشته. خو که یو سړی د دې په خاطر نیسي چې یاره دا د رمضان نه نه او په دې کې شکي، نو د دې نه نبي علیه الصلاة والسلام منع کړي، سړی به دا روژه نه نیسي. دغه رنګې ورونو، د رمضان میاشت په دې باندې داخلیږي چې کله میاشت ولیدلی شي. په کوم چې دا د جنتریان او تقویم حساب دی، په دې باندې نه نیولی کېږي تر څو پورې چې لیدلی شوي نه وي. نبي علیه الصلاة والسلام وایي صوموا لرؤیته و افطروا لرؤیته. کله چې روژه نیوله نو په دې باندې ونیسئ چې د رمضان میاشت وګورئ، او کله چې ماتوئ نو چې کله د شوال میاشت ولیدله نو بیا روژه ماته کوي. فإن غم علیکم فاکملوا 30. که چېرته تاسې باندې دا میاشت پټه شوه، یعنې ورځ راغله او تاسې میاشت ونه لیدله، نو بیا 30 ورځې پوره کړئ. که روژې نه اول روژه داخلېدله، شعبان میاشت، نو ورځ راغله چا میاشت ونه لیدله، نو دغه میاشت به د شعبان 30 ورځې پوره کړي. وروسته د هغې نه 31 شعبان نه، نو په اول چې کله اول کېږي بیا به روژه نیسي، او چې کله رمضان اخر کې وي دغه رنګي. بلکې بل حدیث کې راځي چې اکملو شعبان 30. که چېرته په تاسې باندې میاشت پټه شوه، یعنې میاشت هم ونه لیدله، نو شعبان 30 ورځې پوره کړي، د هغې نه پس د رمضان روژه ونیسي. دغه رنګې ورونو، دې ځای کې یو بلې مسلې ته داخلېږو چې دا مسله یو څه اختلافي مسله ده. هغه دا چې مطالعه چې په فقه کتابونو کې ورته وایي، کله نا کله داسې کېږي یو دولت روژه اعلان کړي چې موږ میاشت ولیده، بل یې موږ نه ده لیدلې. نو داسې اسلامي دولتونه بعضې روژه کړي او بعضې روژه نه کړي. په دې کې غوره او د جمهور قول دا معلومیږي چې یو چا ولیدله په ټوله دنیا کې په ټولو خلکو باندې روژه لازمیږي. چې هر چا اول اعلان وکړه په نورو خلکو باندې لازم دي چې د هغې مطابقت وکړي او په هغه ورځ باندې روژه ونیسي، چې دا د جمهور علماو قول دی. دغه رنګې ورونو، کله چې یو کس یا دوه کسو د رمضان میاشت ولیدله، نو په ټولو خلکو باندې روژه لازمیږي. ابن عباس رضی الله عنهما وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام ته یو عربي راغی او هغې ته ویلې چې ما میاشت ولیدله د روژې په نیولو کې. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویلي اتشهد ان لا اله الا الله، ته لا اله الا کلمه وې؟ هغه ویلې او. بیا ورته ویلي اتشهد ان محمد رسول الله، ته په دې شهیدي ورکوې چې زه د الله رسول یم؟ هغه عربي ویلې او. نو بیا نبی علیه الصلاة والسلام بلال رضی الله عنه ته ویلې چې خلکو کې اعلان وکړه چې سبا ورځ روژه ونیسي. دغه رنګې ورونو، هغه زنانه چې هغې باندې میاشتني بیماري وي او یا د بچي نه وروسته چې کومه بیماري د میاشتې پورې وینه د زنانو نه روانه وي، بیماري وي، نو په دغه وخت کې په زنانه باندې روژه نشته.
او نه ورباندې لمونځ شته. خو دومره دا چې د لمانځه قضا به نه راوړي او د روژې قضا به راوړي. لکه څنګه چې عایشه رضی الله عنها وایي چې موږ ته په دې باندې امر کېده چې موږ د روژې قضا راوړو، خو د لمانځه د قضا امر به موږ باندې نه کېده. دغه رنګې نبی علیه الصلاة والسلام وایي یا معشر النساء تصدقنا واکثرنا الاستغفار. نبی علیه الصلاة والسلام یو ورځ زنانو ته وایي چې تاسې د الله رب العالمین نه ډیره بخښنه غواړئ او دغه رنګې ډیره صدقه ورکوئ، ځکه ما چې اکثره د جهنمیانې ولیدلې هغه زنانه وي. نو یوه هوښیاره زنانه ورکې راپاڅېده او نبي علیه الصلاة والسلام ته یې ویلې چې دا ولې؟ نبي علیه الصلاة والسلام ورته ویلې دا ځکه چې تاسې لعنت ډېر ویوئ، کنځلې ډېرې کوئ، بد ورد ډېر ویوئ، او بل دا چې د بدګزراني چې ورته وایي د خاوندانو شکر نه ادا کوئ بلکې د هغه په مال کې بدګزراني کوئ. او بیا نبی علیه الصلاة والسلام ویلي وما رأیت ناقصات عقل و دین، او ما د کمزوري کمې زنانه چې دي هغه اکثر د کمزوري عقل والا او دغه رنګې دین کې کمزوري ده. خو تعجب خبره دا ده چې سره دي چې عقلا کمزوري دي نسبت سړیو ته، خو بیا هم په زنانه په سړیو باندې غالبه دي. لکه دې کې یو ټوکه غوندې رایاده شوه، و یو زنانه به الله ته سوال کوي چې یا الله زما خاوند ته هر څه ورکړي او بیا د هغه نه اخیستل زما کار دی. نو بیا دې زنانه پوښتنه وکړله چې ولې زنانه ذهنا کمزوري دي او دغه رنګې دین کې هم کمزوري دي؟ نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته په جواب کې ویلي چې د دین کمزوري دا ده چې هغه ورځو کې چې په دوی باندې بیماری وي دوی روژه نه نیسي او نه لمونځ کوي، او د عقل کمزوري دا ده چې د دوی نه خبره زره ویریږي. نو د دې وجې نه الله رب العالمین وایي که چېرته یو سړی نه نو د هغې په ځای دې دوه زنانه شاهدي ورکړي. دغه رنګې ورونو مسافر او مریض هم په هغوی باندې روژه لازمي نه ده. که چېرته مسافر وغواړي چې روژه ماته کړي نو په هغه باندې قضا لازمه ده، او دغه رنګې مریض باندې هم چې کله روغ شو په هغه باندې قضا لازمه ده. که چېرته داسې مریض و چې د هغه د روغېدو تمه نه وه یا دا سپین ږیری چې د روژې نه شوه نیولی نو د هغې مقابل کې به بیا فدیه ورکولی کېږي. الله رب العالمین وایي ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. الله رب العالمین وایي دا یو څو ورځې شمار کړی شوي د رمضان، څوک چې د تاسې نه مریض وي یا په سفر باندې وي نو نور ورځو شمار دې پوره کړي. دغه رنګې ورونو مسافر ته افضله دا ده چې کله دی په ځان باندې پوهېږي چې زه په سختۍ حالت کې یم. اوس اکثره دا سفرونه په جهازونو او په تیارو په دې کې دي، نو د سړي دا وي چې سفر کې سړي ته ډېر اساني وي نسبت کور کې چې روژه نیسي. نو چې کله سړي باندې اساني وي نو بیا ښه دا ده چې سفر کې روژه ونیسي، او که چېرته سختۍ سره مخ کېږي او پوهېږي زه سختۍ سره مخ کېږم نو بیا ورته افضله دا ده چې روژه ماته کړي او قضا یې راوړي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.